السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سلیریش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 22مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز سلیریش څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. غزي ښار ختیځ کې د اوربند د 5مې پر لپسې ورځې په ترڅ کې اسرایلی ځواکونو 3 فلسطینیان وژلي دي. د مصر، قطر، ترکیه او متحده ایالاتو مشرانو د غزي د اوربند تړون د ملاتړ په هدف یو غړ اعلامیه خبره کړې ده او ژمنه یې کړې چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره به ګډ کار کوي. او په جنوبي افریقا کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او له 10 ډیر نور ټپیان دي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د غزي ختیځ کې د اسرایلی ډرون برید 3 فلسطینیان وژلي دي. د غزي ختیځ کې د اوربند د 5مې پر لپسې ورځې په ترڅ کې اسرایلی ځواکونو 3 فلسطینیان وژلي دي. روغتیايي سرچینې وايي برید هغه مهال وشو چې اسرایلی بي پيلوټ الوتکو د شجاعیه په سیمه کې پر هغه اوسیدونکو ډزې وکړي چې د خپل ویجاړ شوي کورونو د وضعیت د کتنې لپاره ورغلي وو. د غزي د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راپدې خوا د اسرایلی نیواګرو په یرغل کې د مړو شمیر 8,809 ته رسیدلی او شاوخوا 1,115 تنه نور ټپیان شوي دي. غزي د اوربند په اړه د مصر، ترکیه، قطر او د امریکا ګډه اعلامیه. د مصر، قطر، ترکیه او متحده ایالاتو مشرانو د غزي د اوربند تړون د ملاتړ په هدف یو غډه اعلامیه خبره کړې ده او ژمنه یې کړې چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره به ګډ کار کوي. یا د اعلامیه د دوشنبه په ورځ د مصر د شرم الشیخ نړیوالې غونډې وروسته خبره شوه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې لخوا نادره اعتراف بلل شوی ځکه چې پکې ویل شوي فلسطینیان او اسرایلیان دواړه د مساوي حقونو مستحق دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې تلپاتې سوله هغه وخت ممکنه ده چې دواړه لوري فلسطینیان او اسرایلیان د خپلو بنسټیزو بشري حقونو امنیت او درناوي ډاډ ترلاسه کړي. ګډې اعلامیې له مخې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د هیوادونو ترمنځ همکاري او دوامداره ډیپلوماټیکي خبرې اترې روانې وساتل شي. مشرانو ویلي د افراطیت او تاوتریخوالي له منځه وړل د تعلیم، فرصت او متقابل درناوي پیاوړتیا د تلپاتې سولې بنسټ جوړوي. په اعلامیه کې ویل شوي موږ د غزې په تړاو د بشپړ او پایداره سولې د هوکړې پرمختګ هرکلی کوو او ژمن یو چې د لاسته راوړنه وساتو او د راتلونکو نسلونو لپاره د ګډې هوساینې بنسټونه ټینګ وکړو. که څه هم د دې سند موضوع فلسطین او اسرائیل دي، خو دواړه لوري د دې ګډې اعلامیې برخه نه دي. اعلامیه د تلپاتې سولې او سوکالۍ د ټرمپ اعلامیې تر نوم لاندې خپره شوې چې د منځني ختیځ د جګړو د پای ته رسیدو او د نوي پړاو د پیل ژمنه پکې شوې ده. خوشي شوي فلسطینیان وایي په اسرایلی زندانونو کې مو لوږه او شکنجه تیره کړې. د اسرایل له زندانونو څخه تازه خوشي شوي فلسطینیان ادعا کوي چې د بند پر مهال له سختو شکنجو، لوږې او سپکاوي سره مخ شوي دي. د بندیانو د تبادلې د وروستي تړون له مخې اسرایل شاوخوا 2000 فلسطینیان خوشي کړي چې له هغوی څخه 150 تنه مصر ته تبعید شوي دي. په مقابل کې حماس ټول 10 ژوندي اسرایلی بندیان آزاد کړي او د 4 نورو مړي یې هم ورسپارلي دي. د ملګرو ملتونو د فلسطیني سیمو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیز ویلي اسرایلی ځواکونه د نیول شوي لویدیځې غاړې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د بندیانو د خوشي کېدو لمانځنه وکړي. هغې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي دا چې دوی دې حالت ته سوله وایي، خو د فلسطینیانو لپاره دا د اپارتاید تر ټولو بد حالت ته رسیږي. د نړۍ ټول ملتونه باید پر فلسطین د روان ظلم پر وړاندې چوپ پاتې نشي. فلسطیني چارواکي وایي له 10,000 ډیر کسان لا هم بندیان دي. د فلسطیني چارواکو په وینا سره له دې چې د بندیانو د تبادلې له تړونه تر دې دمه نږدې 1968 کسان خوشي شوي، لا هم له 10,000 ډیر فلسطینیان د اسرائیل په زندانونو کې په غیر قانوني توګه بندیان دي. د هغوی د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 9 فلسطینیان د اسرائیل په بند کې وژل شوي او 380 ماشومان لا هم د بند تر شا پاتې دي. په جنوبي افریقا کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او له 10 ډیر نور ټپیان دي. پیښه د لیمپو ایالت د ماخادو ښار ته نږدې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 240 ته رسیږي چې پکې 18 ښځې، 19 نارینه او 9 ماشومان شامل دي او شاوخوا 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي د پیښې د علت معلومولو هڅې روانې دي او اټکل کېږي چې د موټر چلوونکي ستړیا یا د وسایطو تخنیکي ستونزه د دې دردناکې پیښې لامل وي. او د پای خبر دا چې په وینزویلا کې د سرو زرو دکان نړېدو پیښه کې 14 تنه وژل شوي. د وینزویلا په سویل کې د سختو اورښتونو له امله د سرو زرو یو کان نړېدلی چې له امله یې لږ تر لږه 14 تنه کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه د وینزویلا په سویل کې د الکایایو په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. د وینزویلا د بیړني وضعیت د مدیریت ملي سیستم ویلي د ژغورنې ډلې لا هم د قربانیانو د موندلو او د مړو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکوي. تر اوسه د 3 جلا تونلونو څخه د مړو جسدونه را ایستل شوي دي. چارواکي
وایي د بارانونو دوام د ژغورنې هڅې له ستونزو سره مخ کړي دي او امکان شته چې د قربانیانو شمیر نور هم زیات شي. یاد کان په هغه سیمه کې موقعیت لري چې په وروستیو کلونو کې د ناقانونه سرو زرو د استخراج له امله د خطرناکو پیښو شاهد پاتې شوی دی. بهراني خبرونه هم دومره و د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.